سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سوشل میډیا باندې څه ویډیوګانې چې هغه د قاری سعید خوستی په باره کې دي هغه شیر کیږي چې هغه د یو جینۍ کور ته ورغلی دی او ویل کیږي چې هغې سره د ناروا یا د غلط کار کولو کوشش کولو. په دغه خبره کې څومره حقیقت دی او دوی د دې باره کې اوس څه تفصیل وړاندې کړی دی او څه صفایي مخې ته راوړې ده، تاسو سره دا ویډیو شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ او د هغوی د دغه کورنۍ ویډیو در سره هم شریکوم. قدرمنو دوستانو، ویل کیږي چې قاری سعید خوستی چې د سټوډنټس یو مشر دی او هغه یو لوی رول لري. ویل کیږي چې هغه د دغه جینۍ کور ته ورغلی دی او د څه تعلق جوړولو دپاره ورغلی و چې بیا دوی د کور نه راشړلی دی او په بیلچه باندې هم وهلی، خو د هغوی مشرانو او هغوی دغه خبرې رد کړي دي. وایي چې قاری سعید دغه جینۍ سره 6 میاشتې وړاندې کویدن کړې وه او بیا د کویدن نه پس د دوی کور سم رانغی، نو په دغه مشکلاتو باندې د دوی په کور کې جنجال هم راتلو. په دې وجه باندې قاری سعید دغه ښځې ته طلاق هم ورکړی دی چې د هغې نه پس دغسې خبرې مخې ته راغلي دي. بل اړخ ته د سټوډنټس ډیرو مشرانو د دې خبرې صفایي وړاندې کړې ده او ویلي دي چې دا د دین دښمنان دي او د مسلمانانو او مجاهدینو په خلاف یو دسیسه جوړوي چې په دې کې شیخ حماسي هم دی چې هغه هم پکې همدغسې خبرې کړي دي. ویل کیږي چې د سټوډنټس نورو مشرانو هم د قاری سعید خوستی طرف کړی دی او ځینې ناتایید شوي خبرونه داسې هم وایي چې هغه جینۍ چې دوی سره یې دغه لانجه یا جنګ کړی و او قاری سعید یې د کوره راشړلی هغه نیول شوې ده او وهل ټکول شوې هم ده او ویلي دي چې هغه دې خپل تور بیرته واخلي. خو د دې خبر لا پوره معلومات نه دي شوي چې آیا دا خبر به 100% حقیقت ولري او کنه. درنو دوستانو، دا د قاری سعید په باره کې یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره د خان کلیک چینل ویډیو تر اخره وکتله.